زه شخصا کامیابي د جدا تعریف لرم. زما په نظر هغه سړی کامیاب دی چا نه چې د هغه رب راضي دی. اول دویم هغه سړی کامیاب دی چا نه چې د مشران راضي دي او د مشران په ده باندې فخر کوي چې دا زموږ کشر دی الحمدلله، په ده باندې فخر کوي. او کشران ده ته امید ساتي چې دا خو شته دی انشاءالله څه مشکل کې وي حل لاره پکار وي یو هدایت پکار وي نو زه به ده ته رجوع کوم. زما په نظر دغه کامیابي ده او هر سړی هم باید دې کامیابي ته مخکې شي. زه یو ډېر جالبه قصه لرم. په نورستان کې یو ځوان دښمنان راغلي او وژوي. ده ورته ویلو صحیح دی، داسې یو ځای کې کار کوو، دوی سر ته ولاړ دي ټوپک سره چې ویې وژني او ته صحیح ده ته مه ووژه، لیکن په دې پوه شه چې زما مشر ورور به تا ژوندی نه پرېږدي. معمول که زه حاضر یم، هېڅ مشکل نه دی. نو هغوی ورته وویلې چې هغه خو موږ وژلی دی تا پسې اوس راغلي وو. نو دا بیا لاړو په یو تیږې ودرېدو نو اوس خو یې ما کې څه پاتې نه دي نو ما مو سره ووژنئ. نو هدف مې دې قصې نه دا دی چې یو باور د کشرانو تا باندې باید وي چې هم د عقیدي ادرس نه هم د شعوري ادرس نه د هر یو ادرس نه تا باندې باید کشران یو باور وکړي ته ورته یو رول ماډل اوسئ او داسې یو ځای ځان وګوري که چېرته زه تکیه هم وهم نو چېرته به لاړ شم شاته مې ورور یا یو مشر شته دی. نو ورونو خویندو دا په دې لاسه نه راځي چې ته ډېرې پیسې وګټې او دا په دې لاسه نه راځي چې ته ډېر اسلامي زده کړه وکړې یا پی ایچ ډي او ډاکټر او ماسټري شي. دا په دې لاسه راځي چې ته خلکو سره په ښه الفاظو خبرې وکړې، کشر سره کشر پاتې شي، مشر سره مشر پاتې شي، هر یو چاته خپل هغه لازم حق ورکړي. کشر چې کوم حقوق باندې لري هغه ته ورکړي، که مشر کوم حقوق هغه ته ورکړي. نو متاسفانه موږ ډېر زیات کله چې موږ د ترقي او د هغه بحث کوو نو موږ یا ډګریانو سره تړو او یا اقتصاد سره تړو او یا کوم خارج ملک سره تړو چې کله زه جرمني ته ورسېدم بیا به زه څوک یم. دا یو غلط فکر دی. ته چې په هر حالت کې یې کولی شي چې یو ښه انسان پاتې شي. ځکه سایکالوجي هم دا وایي چې خلک به دا په یاد ونه لري چې تا هغوی ته کړي څه دي، بلکې دا په یاد ولري چې هغوی تا څنګه احساس ورکړی. اوس په خپل ژوند کې فکر وکړه کوم کس هم چې تا ته ښه احساس درکړی دا کس دې په ذهن کې دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا کار ډېر زیات کو، بلکې یو ورځ یو صحابي راغی او پوښتنه یې کوله چې یا رسول الله تا باندې ټول نه زیات څوک ګران دی او دا په دې تمه و چې زما نوم به اخلي، ځکه کوم احساس چې ده ورته ورکړی و چې زه نمبر 1 کس د ده په زړه کې یم، د ده په ژوند کې یم. نو هغه ورته ویل عایشه. وایي صحیح شو، عایشه بیبي عایشه یې ښځه ده بدون د شک چې هغه پرې ګرانه ده. وایي هغه نه بعد وایي د هغه پلار ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا هم پوه شو زه خو سره دی دوست دی. هغه نه بعد نو هغه ته لیست راتو د ده نوم په 10 کې هم رانغی او هغه نه بعد بیا چپ شو. د نه موږ څه شی زده کولی شو چې موږ هر انسان سره مخامخ کیږو هغه ته باید داسې احساس ورکو چې ته بهترین انسان زما په ژوند کې یې. هغه کوم مقام چې دی هغه ورته ورکو. موږ همدا دلیل دی. تاسو وګورئ ابو هریره دی خپل نوم نه دی، ابوبکر صدیق دی خپل نوم نه دی، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلته نومونه ورکول دي ښایسته ښایسته نومونه کوم چې د هغوی په اورېدلو به هغوی خپله خوشحالېدل. نن سبا موږ خلته نوم ورکو ګوډاکا، تنګاکا، داسې فلانکی، کالا، دا چې نومونه دي ورور. نو بهتره دا دی ورور که غواړې چې واقعا د ترقي د سوکالي هدف لاس سره وړې نو اول دا شروع که چې خلکو سره هغه شروع وکړه کوم چې هغوی سره باید وشي. داسې احساس ته ورکړه چې ستا په ژوند کې هغوی ډېر مهم رول لوبوي. شروع کول د خپل مور پلار نه، بیا میرمن نه، بیا اولاد نه، ورونو خویندو نه او همداسې بیرون لاړ شه. نو انشاءالله په هغه کې به ته یو سوکاله انسان پاتې شي، د هغوی دعا به در سره وي، د هغوی دعا برکت به ستا الله ټول مشکلات د دنیا او د آخرت حل کړي. بارک الله فیکم.